یدا قصه د یوسف علی السلام او غوږ د کیک دی ورته واړه خاص او عام ید کمی او د زیاتی بخنه غواړم یا بیا د پاره د اصلاح مننه غواړم یا د یعقوب علی السلام دول زامنو او چې یوسف پکې نیاز بن ګل د چمنو یا پدی دولسو کی لسنا سکوزارا بنیامین او دا یوسف سرا سکو یا پلار بډیر د یوسف سرا کړمینا او ځان سره به ساتلو نازنینا ودا سوای چې یوسف علی السلام او یو شپشو مشرف پدی الهام و چې تابع دی ورته ستوري د اسمان او ور سره دی مر سپوږمۍ واوره بیان یا په سبای چې خوب واورولو پلار ته یا پلار پوی شو غوږ دی اونیسه گفتار ته یا ورته وایي دا خوب اونه وایي چاته او ای یوسف په تاکید وایم تا ته یا فریادي منظره لیک چې د ازل شي او په تدبیر سره بس رنګ بدل شي یا دوی چې دا خبر خپلو کې کولی او د کور ځینې زنانو واورېدلي یا په دې وخت کې د یوسف روڼا بیرونو او یهودا و قربیلو که شمونو یا دوی چې کله راغله کور ته شو سنبال او خپل ښځو ورته ووي د خوب حال یا اوس به دوی ورته ضرور غوړوي دام او په سباله شو جرګارونه تمام یا دوی چې راغله یوسف پلار سره و ناست یا ناسه کرونو یې وکړو ورته خواست یا مونږ راغلي په جرګیو تاله پلاره او که یوسف را سره پرېږدي سیل د پاره یا پلار ووي یوسف نشي تلی ماشوم دی او ای زامنو تاسو ټولو ته معلوم دی او یوسف پرېږدئ چې زما زړه په قلار وي او دا د غرونو ګرځېدل ډېر پر اصرار دي یا بیا زامنو ورته ویلې بابا جانا او ته بې فکره اوسه نشي پریشانا یا په مینت او په جرګه درته ټول وایو خامخا به یوسف ځانه سره بیایو یا پلار اوی تاسو ټولو چې اصرار دی او زه بس په دې کې وایم د خدای کار دی او زی ورځئ چې ستاسو هره اراده ده او توکل دی په الله می بروسه ده او چې یوسف رونو د ځان سره روان کړو او سمدستي ور داخل په بیابان کړو یا د یوسف د مرګ د پاره یې تابیا کړه او ناسه کرونو یې خپلو کې سلا کړه یا چا بس سلا کوله چا بس تله په لاره یو کوهی ولیده و دا کوهی د زمانو نه شاړ په شاړو او نا خبره یوسف دوی سره ولاړو و د یوسف کمیس وباسه په زوره او رور بس کوي ضرور په مخ کې شور و یوسف کته یې گزار کړو ناګهانا او سراسر دی خبره و مال بیانا یا پاکوه کی یوسف پریوت لخ کته زارا هیڅ د مرګ ژوندي نه لګي د پتا و یوسف یاد لري کوه کی پرېږدما فریادي منظرې رونو پسې زما یا د یوسف میرنې رور چې ډېر چالاکو او د دروغو په وینا کې ښه بیا کو
او یو ساروی یکلو حلال هغی زهینو او د یوسف کمیس رنگ کلو په وینو و په جړا جړا تر پلار ورسیدل و د یوسف دغه مواړه جړېدل یا ورته وایي یوسف شرمخ دی خوړلې زاره دا کمیس مو په ثبوت کې دی راوړلی و پلار چې ګوري کمیس هغه شان سالم دی و په دې پوه شو چې فریب دی خدای عالم دی و پلار پوه شو چې زامن می فریب جن دی او پټ خوشحال دی ظاهري هسې غمجن دی و د یوسف د هجر تیغې په زړه ښخ شو او ناسکرونو یې زړه ورباندې یخ شو و د یعقوب د زړه نه یو الله خبر وزاره په ظاهره باندې روغه په زړه پر هرو و خلک ووري پازمیخ کې براګیر شي او په جړا جړا بډیر کلونه تیر شي و د یوسف پسې بپټ پټ جړېدلو او په جړا جړا نظرې کمیدلو یا غرض دا دی چې یعقوب په سترګو ړوند شو او د یوسف دغه مټول جهان پې دون شو و پلار پرېږدی چې یوسف پسې جړېږي او خلک واورئ چې په مخ کې بس کېږي و چې یوسف کوهي ته کله شو ګزاره وروغ رمټو سات پاک پروردگار یا هیڅ نقصان ورته ونه رسید یارانو خیال ساتي الله پنیکو بندگانو و یوسف لاندې په کوهي کې دننه ناستو او د الله په ذکر مست په زړه کې راستو او مهربان شو پر رب العالمین او راو باسی با یوسف زیر زمین یا قافله د مسافرو پا دی لارا او تیری دل پا کوهی شولا حسارا یا اورس چی پا کوهی کس آواز دے او معلومی کی سوک بندہ پا ذکر ساز دے یا فریادی منظر عقل حیرانی گزارا خدای بخپلو حکمتونو خپوهیگی یا مسافر ورته جوړ سچل هنر کر او دا یوسف د کوهینا را بهر کر یا را بهر چې شو یوسف و را بیان او مسافر پلیدو شو حق حیران او خوشالی نخکاری دل حیبت وحلی او لکه غټ خزانه وی مندلی و داسې وخو غلامان بخرسی دل او مسافر ورته پزی خوشالی دل یا میرنی رونو بهر وقتی سارلو زارا نن یوسف دا قافلی سره چې تللو و قافلی والو تواړه یک زبان شو او د یوسف د خرڅولو مدیان شو یرونه ګورئ چې خپل رورې بار خرڅ که او سورپو د پاره خرڅ هغو نه ترس که یا یوسف سو خلک لال د بدخشانو او ځلېده به لکه سترګه د اسمانو یا قافلی والو ضرور با اخستلو او سوداګرو په بازار خرڅولو او چې یوسف په بازار کې ګرځولو او د ښایست صفت رورو خورېدلو و یو وزیر چې راوتلی پاچکرو او دا وزیر د زلیخی بی بی شوهرو او دا وزیر ارزمنده د لیدو شو یا دولت مندو د یوسف پا اخستو شو او دوباره خر شو یوسف علیہ السلام یا الله ورکلو د شاهی محل قیام
یا داسې وشوه چې یوسف یې واخیستلو او زلیخې سره محل کې اوسېدلو وکه هر څو یوسف د خدای په در منظورو په محل کې و غلام نوکر مزدورو و په دا شان زمانه وا تېرېدله او زلیخه ورباندې رو خوښېدله او دا په دې چې یوسف ښکلی و بېشانه او محمد رسول الله پسې هر چانه او نیم ښایست ورته ورکړی رب رحیم دی او باقي نیم ښایست په ټول جهان تقسیم دی و زلیخه به که په ویښه که په خواب وه او د یوسف په تصور کې بغرقاب وا یا خدای دې نکړي چې مجبوره د چا زړه شي زاره فریادي منظر الوی خلق واړه شي یا انسان هر څوک صابر شي انسان دی او خطا کیږي ورسره نفس او شیطان دی او زلیخه چې په یوسف باندې شیدا وه او دا یې نه لیده چې حق که ناروا وه او د ګناه دپارې جوړ یې داسې چل که او چې محل کې یوسف ځان سره بیل که و په دې وخت کې یوسف هېڅ نه دی خبره او زلیخه بندی ورونه په هنره و چې پوره و دروازې دننه بند شوي او د ګناه نښې په هغه وخت څرګند شوي او یوسف وی شو چې دا فعل د ګناه دی او چې د اوهو ورونو دننه دی پناه دی زلیخې ته انکاري شو زما روره او راشه مخکې ورپسې قیسې ته ګوره یا خیال وکړه راشه تخته دا ساعته او منډه تیزه وی عالم د هیبت و د محل نه چې یوسف منډې وهلي دروازې ورته الله پرانستولي زلیخې ورپسې رستو ځغلېدله او په آخره دروازه چې رسېدله زلیخې ورته ورواچولو لاسه د یوسف لمنه اوشلېدله خاصه په دې منځ کې پې خاوند راغې د پاسه سبکیږي ورته غوږ شی عام و خاصه وزیر اوی ښځې ولې څه قیصه ده چې د کړې په یوسف باندې غوسه ده زلیخې ورته ویل علي جنابه د په ما کړې حمله د نیت خرابه یا تعجب دی چې یوسف علیه السلام فریادی منظر هسی شو بدنامه و چې وزیر د ښځې واورېدو گفتار او تورات او شو د غصې نه لکه مار و حقیقت نه څه خبر دی نا خبره او داسې حکم وزیر وکړو کم نظره و چې یوسف د جیل کې اوسي تر ابدا بل غلام چې داسې بیا ونه کړي بدا یوسف دلته تېروي با ډېر کلونه مختلف دي په دې باب روایتونه څوک 15 او څوک 7 کلونه ښایي ځینې 12 څوکې 14 کاله ستایي یا لنډه دا چې کله جیل باندې درون شو د دنیا نه شو بېغمه پر سکون شو و د خدای ښه ذکر کولو ته وزګار شو او پام په د باندې د پاک پروردګار شو یا خدای د لورې په یوسف علیه السلام او سلسله شوله نازله د الهام او ترېنه هر چا به کول تپوسونه او د خوبونو ورکول به جوابونه یا یوه شپه په دغه جیل کې 2 کسانو او داسې خوب ځان سره ولیدو قیدیانو او چې د یو په سر په تال کې څه ټوکړي دي او د مارغانو پې د پاسه ټوټکي دي یا بلنګورونه راوباسي شربتونه عیش عشرت دی ډکوي ترې ګیلاسونه و په سحر چې بیان کړله خوبونه یوسف ورکړه ورته داسې جوابونه
یا د اول سړي د خوب دغه تعبیر دی و چې دې څو ورځو کې مرګ په تقدیر دی و دا دویم سړی په کیس کې بری کیږي و د باچا سره په خاصو کې یادیږي یو وخت تیریږي په قلار خبره زر شي و دا دویم سړی به جیل نه را بهر شي و خلک واورئ پسې مخکې په شتاب زما فریادی منظر په لاره د کتاب زما یا دا دویم سړی چې جیل ځینې بهر شو د باچا سره ساقي شو معتبر شو و د باچا سره بناسو په آرامه او ترنه هیر شلو یوسف علیه السلام و چې انسان کله په عیش او په عشرت شي و هیر زیات شي د مستۍ نه په غفلت شي و د خدای شان وګوره و خو تېرېدلو او یوه شپه دغې باچا خوب ولیدلو و په سحر یې راطلب کړه وزیرانه باچا خوب ورته بیان کړو په دا شان یا چې بیګا لیدل خوب کې مې د شپې دي زاره و غواګانې دي کمزوري و سربې دي وزیرانو ما قتل ورته رورو او دا سربې غوا خوراکه شي د کمزورو یا باچا اوی وزیرانو سردارانو او پتا دئی تعبیر غواړم هوښیارانو او وزیران که سردارانو واوره حاله او د هیچا ورته ونه رسېدو خیاله یا معذرت سره دې ټولو وزیرانو او د باچا مخکې عرض وکړو سردارانو مونږ ونیویستلی شو د خوب تعبیر او ملامت یو هر سردار او هر وزیر او چې بې وسه هر سردار او هر وزیر شو او فکر منډه شو باچا په زړه زهیر شو او که مویاشي او سړی په خوا کې دی و د یوسف سره په یو جیل کې بندي و هغه دلته کې ساقي و د دربار خاصه خوا کې ناسو د باچا سره قرار خاصه یو ورپا یاد شلو یوسف علیہ السلام او ساقی ادرید پا تعظیم پا احترام پا ادبی ورطا او ویل سلطانا یو سڑے رات معلوم دے مہربانا کتوائی پسی زم پا تلوار باچا اوی یو زرنش حسار فریادی منظر خدای ذریعہ ساز دے چې قادر په هر یو کار په هر محاذ دے په یوسف باندې الله چې مهربان شو ساقي لاړو په یوسف پسې روان شو چې ساقي اوړو یوسف لره پیغام انکار وکړلو یوسف علیه السلام یا چې تر هغې بعد جیل نشم بهر زه او چې په خپل ګناه قصور نشم خبر زه غواړم دا چې خبردار شي هر انسان چې یوسف دی بې قصوره بندیوان په دو دو چې ساقي ورسېد دربار ته راشه واوره غوږ مې ونیسه گفتار ته یا د یوسف عذر واوره و باچا ته بې وزیره پته نه لګي د چا ته سمدستي وکړو باچا داسې فرمان چې قاضي دي د یوسف واخلي بیان و د یوسف سره که شوی ظلم زور وي دغه جرم به د هغه چا په کور وي وزیر پوی شو چې راغله مې قضا ده زلیخې د لاسه شوي دا خطا ده و د یوسف او زلیخې مقدمه شوه یا په یو دوو ماشومانانو فیصله شوه ماشومانو داسې وویل باچا ته د یوسف لمن شلیدلې کوي شاته
یا پدې پوه شئ چې یوسف دی بې قصوره زلیخې په منډه کړی دی مجبوره وکله منې وي د مخکې نشلېدلې بیا قصور دی د یوسف بنده ښاغلي و د یوسف لمن چې وکتی شوه سمه لمن رستو نشلېدلې و عالمه فریادي منظره صدق پکارېږي خدای په هر څه خبردار دی ښه پوهېږي قاصد ورغی یوسف خبردار کزاره شاهانه قدر عزت ته تیار که و چې باچا د استقبال ته را روان دی او شاهانه لباس به واغوندي فرمان دی یا داسې وایي چې یوسف یې را بهر که او ډېر په قدر باچا مخکې حاضر که او باچا خوب ورته بیان کړو په شتاب او په تعبیر به ورکوي یوسف جواب او یوسف ووی باچا غوږو نیسه ماته چې خبر دې سراسر کړم له حالاته یا په اول کې به وکاله خوشحالي وي زاره بیا به رستو پسې وکاله کاتې وي یا د غنمو کرکړه مکړه غوبلونه او ذخیره دې کړه په دې ورځو فصلونه یا عالمی قحط بخور په هر دیار شي او دا د وکاله بچت بدی پکار شي او باچا پیشو سراسر په حقیقت چې یوسف نه دی خالی له کرامت یا ځان سره وزیری باندې مامور که او خدای تعالی ور باندې خپل فضل ظهور که او باچا ورکړه ورته ښه ډېر اختیارونه د غلې ذخیره کړه انبارونه یا چې د وکالو نیټه کلا پوره شوه او په دنیا باندې د قحط غلبه شوه بې د مصر نه چې هر چرته وطن و پلټون کې د غلې بهر یو تن و لوی واړه د لرې لرې لا علاج شو زاره فقیران شو د دانې دانې محتاج شو یا ګرځېد بکور پکور کلی پکلی او پکې ځینې ځینې مصر ته راغلي او دغه شان بچي هر څو خبرېدله او دغه لی په خیال به مصر ته راتلله او هلته مصر کې یوسف علیه السلام او مقرر چې دغه لی په انتظام او د یوسف میرنې روڼه به رایاد شي او دا غلبه سبب دا ملاقات شي یا وشوه دا چې د یوسف روڼه خبر شو او قافلې سره د مصر پاسه پر شو و د غلې د پارزي د مصر ښار ته یوسف رور منتظره د دیدار ته یا فریادي ورپسې اخله قدمونه زاره خدای به درکړي د لیکلو ثوابونه و دوی چې هر کله درون شو په دا ښار کې او د غلې د پاره ودرېدل قطار کې یا یوسف واړه رونه خپل وپېژندله او داسې رنګې ورسره یې وکړو چله او په غلۍ چې ورکړي کوم دینارو دوی د عامو خلکو غوندې خریدارو او په غلۍ چې ورکړي کوم دینارو یا چې یوسف ورته کاوه د غلې توله و خپل دینارې ورته بند کړه هغه ټوله او را رخصتې کړل په ښه قدر عزت او مخکې ګورئ به کارونه د قدرت او په خیرت ورسېدل تر خپله کوره راشه مخکې مخکې ګوره زما روره دې غله باندې څو ورځې شوې تېرې قافلې بتلې راتلې مصر ته ډېرې او
او بد ورځ و کور په کور باندې سختی وا او د غلی فکر هر چا کو قاتی وا یا د غرونه په دویم ځل چې تیار شو او په تعظیم سره حاضر مخکې د پلار شو او ورته وایي که شرور دی را سره شي پتا دا سر چې زیاته مو حصه شي یا پلار به څنګه ورته وایي چې دا ښه ده حادثه یې د یوسف په زړه پرته ده ولنډه دا چې مجبوره په اصرار که او که شرور ځان سره پتلو تیار که او پلار پرېږده چې صبر وظیفه کړه او په الله توکل او بروسه کړه یا فریادي منظر مصر ته روان شه او مصنف د زلیخې یوسف داستان شه او سحر کېږي تخیل راویښېږه او په دو مصر ته ځه مه حصارېږه یا د غرونه چې په مصر کې داخل شو او نابلده د یوسف سره واصل شو یا په یوسف شوه هغه ورځ د لوی اختر او په سکروري چې پرېوتو نظر او په مزه مزه کوي ضرور دیدار لکه وچه څانګه شنه شي په بهار یا چې غلبه یې هر چا ته ورکوله شاکره رخصتۍ کې به ډوډۍ پرېخوړله یا د یوسف وروڼه په شمارو 11 تنه او چې طعام دپاره ورغله بلنه یا اوس به شپږ مجمې تیارې د پولو شي او د مجمې نه سره دوه براتو شي او سکرونه په دې 11 کې لسو او چې 5 مجمو ته بیل شو دای بسو 11 مرورې چې پاتې یک تنها شو او ځان لکې ناست مجمې ته په جړا شو یا باقي پرېږده چې کوي خپل خوراکونه 11 د بنیامینه کوي فکرونه وزړه کې وایي کاش یوسف ورور مې زنده وی اوس زما سره په دل ته خورنده وی یا په دې وخت کې پر یوسف راغی د پاسه او میلمستیا کې کور به ګرځي د اخلاصه یوسف اوی مسافره ولې نه خوري او که بیمار پریزانه نو بس خوري ورته وایي نه بیمار پریزانه یما زه په خپلو کې تنها او بیګانه یم یو سکرور مې رایاد شو مهربانه اوس مې زړه ته ډوډۍ نشي له خفګانه یا بیا یوسف ورته ویل مه کړه خفګانه یو ذره دې طبیعت نه کړي پریشانه دا دې زه در سره ناست یم زړه دې جوړ کا مسافر شه بېغمه ځان دې موړ کړي راوي داسې فریادي منظر وایي او چې بدل تکي یوسف ورته ځان ښایي و په دې وخت کې چې خوړو دواړو طعام یا ورته پټو وي یوسف علیه السلام یا زه دې رور یم یوسف ګوره ماته اندېښنې غمونه وغورځوه شاته یا سرسري حالات ووایه د پلاره په سینه کې مې زړه نه مومي قراره یا اوس برور ورته ګویا دا بنیامین شي او دا یوسف په د پلار غم باندې غمګین شي یروره ته چې کله مونږ ځینې جدا شوي او په ژړا مې د پلار سترګې نابینا شوي او هر سحر ماښام په تا پسې جړېږي او په دا شان ور باندې عمر دې تېرېږي و یوسف ورکړه تسلي مه خفه کېږه او خدای به هر سروره خیر کړي خوشحالېږه دا مې خیال دی چې د وروڼو نه حصار شي
داسې نظر د پلارا کی ازار شي یوسف ګوره سوچ کوي جوړوي چله او ورور سکه بنا سکو نکړي بیله یا بادشاهي و دستوري شاهانه وه او تله نه وه زرو جامې پیمانه وه او دغه جامې په بورۍ کې ورته بند که او بیا په ټولو یې د غلا اواز بلند که تالاشۍ شولې شروع هغه زمانه هر سړی فکر اخستی و د ځانه بنیامین و خامخا بګیرېدلو او شک د پاره یوسف هر څوک لټولو یو شوه داسې بنیامین غل تصور شو او زرو جامې د بورۍ نه را بهر شو او باکرونه یې حیران و پریشان دي او په دربار کې ټول ولاړ دي په خفګان دي او غم دا و چې مونږ څه به وایو پلار ته مختورن یو له اول پروردګار ته یا عرض وکړو چې صاحب زمونږ بل رورا په بدل کې به حصار شي د دې غل رورا یوسف اوی بیا خو نشم انصافدار زه او بې قصور چې نسم پرېږدم قصوردار زه ستا سرور به تر هغې دلته حصار وي په قانون کې چې تر کومه سزاوار وي دلته نشته د قانون نه بالا تر څوک او جاګیردار دی که سردار دی که نوکر څوک ناسکرونه یې پرېږده چې کړېږي غله بار کړه وطن ته روانېږي دوی چې ورسېده هر کله خپل ښار ته د قیدرور حال وراولو پلار ته پلار مخکې نه یوسف په غم زهیر دی او بنیامین غمی دویم شوب چې اسیر دی او بیا هم نه و ناامید د یوسف پلار او بروسه یې وه په پاک پروردګار و یعقوب اولیږل لسواړه زامن بیا او د یوسف او بنیامین په غم غمجن بیا یا په دریم ځل شو داخل د مصر ښار ته بنیامین تپوس له ورغله سرکار ته و د یوسف مخکې ولاړ دی پریشان او لکه ادریږي سوالګري فقیران او خدای د هر چا دی مالدار که مسکین دی او دا پدې چې هغه رب العالمین دی خدای پرونو باندې کړو یوسف زهیره مخ نه لرې کړو نقاب دغې وزیره ورته وایي زه هم هغه ستا سرور یما چې کوهي ته غورځولې مو په زور یما رونو تاسو که هر څو د کړي زیاته خدای د صبر د میوه راکړې ماته او د یوسف رونه منظره ملامت دي او ډېر پښمانه شرمنده په تېر ساعت دي یا اوس کیسې له د یوسف راځم دوبار زه او تلوسه مې د زرا نه یم حصار زه تلوسه مې د کیسه رسوم سرته د یوسف بلیږي رونه خپل پدر ته یوسف رونو ته د تلو کړو فرمانه او ورسره یې کړه څو سوه نوکران وخپل قمیص ورله ورکړو د کمال او خلکه ګورئ کرامت د ذوالجلال او د قمیص چې د یوسف په خولو لوند دی او د ړندو سترګو علاج دی پلار یې ړوند دی او د قمیص په هکله داسې روایت دی جبرائیل راوړی خلکه له جنت دی ابراهیم چې کله ورته شو ګزاره پاک الله ور باندې اور کړلو ګلزاره و بی کمیسو ابراهیم علیه السلام او
او الله ورکلو جنتی کمیس انعام یا دا د هغې زمانې نه یو نه بلتا او ډالۍ را رسېدلې کمیس دلتا او دا کمیس چې مشرانو ته عزیزو او په هنري ښه جوړ کړی تر تعویزو چې یوسف روڼو کوهي ته غورځولو او خپل کمیس ترې ظالمانو وباسلو دا تعویز ورته په غاړه وې ځانو زاله چې یوسف کوهي کې پریوت بندیوانو جبرائیل ورته ښکاره دغه هنر که او دا کمیس یوسف تعویز نه را بهر که او جبرائیل ورته اغوستی بختور دی او په یوسف باندې د پاک الله نظر دی یا اوس کیسه په مخ کې بیا شروع کوما او خوشحالی ته یې د پلار ورسوما یا په دا شانې ورته وکه هدایت دا کمیس د ذریعه د بصیرت یرونو دا کمیس به یو سی په تلوار او پړندو سترګو به ووهی د پلار یا په قدرت سره بړون پلار می بنا شي او روغ رمټ بشي چې زیرې پرې زما شي او په فرمان د یوسف رونه را روان دي او خپل وطن په طرف زغلی شتا باندې یا سمره سمره چې مزل را لنډېدلو او قدرتي د پلار زړه خوشحالېدلو او پلار پوه شو مبارکه محمده او یا یوسف دی را روان یا یې وږمده چې یعقوب د ځان سره دغه وینا کړه دا وطن خلکو په ده پورې خندا کړه چې له مصر قافله شوه را روانه او په یعقوب باندې سختي شوله اسانه یا قافله چې روپرو را لنډېدله او د یعقوب د زړه رڼا به زیاتېدله یا امتحانو په یعقوب علیه السلام یا خدای دې نه کړي امتحان کې څوک ناکام یا صبر ښه دی همیشه صبر پکار دی ورکوونکې دا اجر پاک پروردګار دی لنډه دا چې د یوسف هغه کمیس د یعقوب په سترګو راښکې شو نفیس د کمیس سره یې پلار سترګې بنا شوې او د خفګان تیارې بدلې په رڼا شوې یا د یوسف پیغام واورولو پلار ته او روانېږي سمدستي د مصر ښار ته یا مور او پلار قافلې سره روان شو او ورسره تمام زامن او نوکران شو چې په مخ ورسېدل د مصر ښار ته راشه واوره غوږ دې ونیسه گفتار ته استقبال ته یوسف علیه السلام او سامعانو ولاړ په احترام یا خوشحالی شوی بے اختره جوړ اختر شو او مور او پلار ته چې یوسف زوی په نظر شو و یو تر بله غاړه اوزي خوشحالي دا د یعقوب علیه السلام په کور ښادي دا یوسف مور او پلار سره منځ کې روان دی د پاسه کې ناسته د الله شان دی یو خوا بل خوا لکه انور او سپوږمۍ واړه او د یوسف سره د پلار او ابۍ دواړه و چار چاپېره ترېنه ټول رونه تاویږي او په اسمان کې لکه ستوري چې ځلیږي و د یوسف علیه السلام د خوب تعبیر دی او په قلم د فریادی منظر تحریر دی